مخکې ویلي چې ای مؤمنانو په یو بل باندې بدګماني مه کوئ. بدګماني سره ورورولي خرابېږي. اجتنبوا كثيرا من الظن، یو بل باندې بدګماني مه کوئ. اکثر ګمانونه چې دي، بعض ګمانونه چې دي نو هغه څه دي؟ هغه لوی ګناه ده. ان بعض الظن اثم. کله چې بدګمانیانې دې شروع کړې په یو مسلمان باندې بدګماني، د یو مسلې دغه عادت دا بدګمانیانې کول، دی چې هلته روان و د دا کړي، دی چې دلته روان و د دا کړي، دی چې دا مالداره شو د به غلا کړي، دی چې دا چلو دا، یعنی ذهن ډایرکټ د یو مسلمان په باره کې به د غلط طرف ته شي. زموږ په خلکو کې دا خبرې مشهورې چې کله کیني یو بل سره پلاني سعودي عرب کې دومره پیسې وګټلې، پلاني دومره وګټلې چې کم ډېرې ګټلې، بس صحیح شو د به غلا کړي. ډایرکټ د یو مسلمان په باره کې په الله باندې ایمان دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر ګڼي، ته د هغه په باره کې ډایرکټ دومره بدګماني کوې؟ نه به کوې په یو مسلمان باندې بدګماني. ها ګمان ته هله کولی شي چې کله د هغې تا سره څه دلایل وي، لکه اوس یو سړی یاره دا سړی غل دی، ما ته غل ښکاري، ولې؟ ځکه چې ده په باره کې مشهور دی چې دا غل دی، او ما یو پیر لیدلی و په غلا باندې، او یا یې داسې یا داسې ما ته ویلي یا دغه، لکه تا سره څه نه څه قراین دلایل شتي، بیا سړی ګمان کولی شي. و دې نه علاوه الله وایي بدګمانیانې به نه کوئ په یو بل باندې. چې کله دې بدګماني شروع کړه بیا به جاسوسي کوې، بیا به څه کوې؟ جاسوسي. نو الله وایي ولا تجسسو، جاسوسیانې به د یو بل نه کوو. اوس چې ته راولږې په یو کس باندې بدګماني وکړي، چېرې دا کس به داسې، ده به دا کار کړی، ده به دا کړی، اوس به ته جاسوسي کوې، په ده پسې به پټ پټ ګرځې، چېرې ده دا کار څنګه کوي، راشه ویې ګوره. نو اوس به ته د ده په عزت پسې او په هر څه پسې به لګیا ګرځې، لټی به. ولا تجسسو. او چې کله په جاسوسۍ کې پرېوتې نو بیا به په مجلس کې غیبتونه کوې، یاره ما ولیدو او دا چلې کوه او روان و هلته، او هلته خو تا جاسوسي کړې ده که. نو الله وایي ولا یغتب بعضکم بعضا، یو بل غیبتونه به هم نه کوئ. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. تاسو کې د کوم یو کس دا خوښه ده چې د ده ورور دې مړ پروت وي او دی لګیا د هغه غوښه خوري؟ مړ ورور غوښه څوک خوراک غواړي؟ هېڅوک یې نه خوري. فکرهتموه، د هر چا بدي شي. دا مړې ولې ووایي؟ ځکه چې مړې اوس مړی پروت وي او ته د بدن نه غوښه جدا کوې، چاړه دې راغسې نو هغه به پوهېږي؟ نه پوهېږي. نو ته چې په یو مسلمان پسې پشي شالېږې خبرې کوې، خواخوږي نه اوري. حتی خو دا خبره نه ده معلومه او ته پسې لګیا په شیشه خبرې کې. الله وایي یو بل غیبتونه مه کوئ. بیا الله سبحانه وتعالی صورت کې نو اشنا خبره وکړه، وایي ای انسانانو، ما تاسو ټول پیدا کړي یې د آدم علیه السلام نه او د بیبي حوا نه، او دا قبیلې او خاندانونه الله وایي ما دې دپاره جوړ کړي چې یو بل وپېژني. بس ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په تاسو ټولو کې عزتمن سړی هغه دی د الله په نزد چې هغه تقواداري. د الله په نزد دغه دی عزتمن سړی چې هغه کې دننه تقوا وي، هغه کې دننه دین وي.